زمارونو آبادول بربادول دا الله په لاس کې دي. قسم پر رب العالمین دا ځواني به دې ختم شي، دا عمر به دې ختم شي، لیکن ښه ورځ به په خپلو سترګو باندې ونه ویني چې تر څو دې هغه رب سره صلح کړې دي. الله پاک څه فرمایي؟ څوک چې د 5 وخته د مونځ اهتمام کوي سو انعام به ورکوم. आवाज राखी सो इनाम बोर को आई कि अमीर से मोहतरम अवलने इनाम बड़ी सब तंसिया बतिन लरिकम तचमुन न के ता नाउज़ बिल्लाह ज़ा नखबल खुदे जोड़ करे दे गठा कना गठा बदी रिज़्क़ की बदी बरकत नहीं दा ता पखबल बांधी यो दा अल्लाह दा तरफ न दरक लेशी. उस दा सहाबी बाहर तलाड़ो संगल तलाड़ो دا حاجت پورا کولو د پاره ناس ته اوس خپل حاجت هم پورا کوي. دا سه اوس ګورا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې ناس خلق، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادمین، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غلامۍ کې رنګ شوي خلق چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کومه خبره دوی ته وکړله هغه به فورا منله چې دي کې زمونږه 100% کامیابي ده. نن علما د مسجد امام مور او پلار تبلیغ والا په خانقاه کې پیران صاحبان ستړي شو نه ونی سو نو په ایمان وای د دې په ژوندۍ کې با خوشحالي راشي را بشي، د دې په مال اولاد عمر کې به برکت راشي، خاوري به راشي. دا ته مسجد امام لګیا دی، صحابه نه راځي، پیغمبران نه راځي، تابعین لاړه، تبع تابعین لاړه. اوس علما موجود دي، د دې خلکو قدر وکړي، د دې خلکو خبره ومنئ، وګورئ چې الله فلاح کامیابۍ ته رسوي که نه رسوي. الله څه فرمایي چې کله ته مونځ کې کله ته زما د نافرمانۍ نه ځان ساتي ستا په زړه کې زما یره وي ويرزقه من حیث لا یحتسب، داسې ځای نه به درله رزق درکم ستا په وهم او ګمان کې به. اوس دا صحابي له داسې ځای نه الله رزق ورکوي چې د ده وهم او ګمان کې څه چې زمونږ استاد وهم او ګمان کې دا صحابي ناست دی خپل حاجت پوره کړ. اوس دا نوجوان دا صحابي دا زما محترم خپل حاجت پوره کولو ته ناست دی او دغه ځای کې د ځمکې نه یو مږه په یو سوري باندې راووتله او خوله کې یو دینار نیولي. څومره یو دینار. زما محترم اوس دې مږې په خوله کې یو دینار راوړو او دې صحابي ته مخې ته کېغوستو، هغه لګې دی خپل حاجت پوره کوي، خپل حاجت پوره کوي او دې زما محترم په دې مکوخه کې یو دینار راوړو هغې مخې ته کېغوستو. بیا لاړه هغه سوري ته دننه شوه، بیا راووته، بیا لاړه، بیا راووته، حتی 18 دینار یې راوړو او دې صحابي مخې ته کېغوستو او زما عزتمندو هغه مږه لاړه. چې کله دې صحابي خپل حاجت پوره کړ راپاڅېدو، هغه دینار یې راوچت کړ او نبي علیه الصلاة والسلام په مجلس کی زما عزتمندو حاضر. صحابه کرام سره آشنا خلقو بچپن کې بس آشنا خبر رااله فورا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا هغه خبره مخې ته راوړه یا رسول الله نن خو زمونږ په زندګۍ کې داسې آشنا خبره مخې ته راغلې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ويرزقه من حیث لا یحتسب، د الله د طرف نه دغه رزق تا ته میلاو شو، تا ته بالکل اجازت دی دا ته خرڅولی شي، دا ته په خپل حاجات او ضرورياتو کې استعمالولی شي، خرچ کولی شي، تا ته اجازت. هغه پیسې دې نوجوان په خپل زما عزتمندو اخراجاتو کې راوستي. دا الله هغه ذات دی، هغه وپېژنو او وحده لا شریک ذات دی چې کله یو بنده خو د الله سره صلح وکړي الله طرف ته خو راشي